مؤمنانو الذين هم في صلاتهم خاشعون هغوی چې په خپل منځونو کې خشوع کوي. نو په منځ کې خشوع او خضوع وي. خضوع وايي عاجزۍ ته چې کله بنده خپل اعضا د الله په مخ کې ښکته کړي. نو دلته خضوع لفظ ولې نه دی راغلی؟ ځکه چې د یو مؤمن نه د چا دا تمه نشي کېدی چې هغه به الله تعالی ته نه ښکته کېږي. نو خضوع به ضرور وي په بنده کې، لیکن د انسان په خشوع کې کمی راځي. داغونه دا هیر وي چې زه ولاړ چاته یم. خشوع څه ته وایي؟ د زړه ښکته کېدو ته چې کله د بنده زړه فوکسډ وي، متوجه وي، حاضر وي، د زړه د لګېدو سره یو کار کوي. یو وي چې بنده یو کار داسې کوي لکه چې هغه یو بیګار وي، او یو کار وي چې بنده د زړه سره او د خوشحالۍ سره کوي. نو الله تعالی غواړي چې موږ منځونه د زړه سره کوو. چې کله بنده الله تعالی ته ولاړ وي، چې د هغه په زړه کې دا احساس وي چې زه د کومې هستۍ په مخ کې ولاړ یم، هغه رب چې هغه رب العالمین دی، د کائناتو مالک دی، دغه په وړاندې زه ولاړ یم. او زمونږ دا خیال وي چې زمونږ په منځ کې خو د سره خشوع راتلی نشي. نو راتلی شي رو رو په قلاره قلاره. موږ چې کله منځونه کوو نو موږ ته داسې ښکاري لکه موږ چې یو ډېر غټ کار وکړو. ځکه چې زه خو ډېره منځګزاره یم 5 وخته منځونه کوم، او دلته د منځ د ادا کولو خبره نه ده شوي. ځکه چې یو کس خو مؤمن جوړېدی نشي چې هغه منځ نه کوي، هغه به ضرور منځ کوي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د مؤمن او کافر په منځ کې فرق د منځ دی. داسې فرض کړئ چې د قیامت په ورځ مونږ ولاړ یو او زمونږ ایمان چک کیږي، او د ټولو نه مخکې او بیا زمونږ منځونه چک کیږي. کو ایمان وي نو هله به منځونه چک کیږي، کو ایمان نه وي نو هغه خو به سیده جهنم ته ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم دی چې د قیامت په ورځ به اولنی سوال د منځ په باره کې کیږي. څوک چې ځان ته مسلمان وایي نو داغونه به اولنی سوال د منځ کیږي. نو اوس زمونږ نه د منځ سوال کیږي چې ټول منځونه کړي هم دی او کنه، او بیا به دا کتی شي چې دا منځونه د خشوع سره کړي دی او کنه، چې زړه حاضر و او کنه و. نو صرف منځ کول نه دي چې بنده منځ وکړي او جانماز اونغاړي چې زه یو فرض ادا شو. ها فرض خو ادا شو، خو چې هغه قبول هم شو کنه. او منځ د خشوع نه بغیر نه قبلیږي. د خشوع د پاره به مونږ ته څه کول وي؟ نو اولنۍ خبره دا ده چې کله په مصلی باندې ودرېږئ د منځ د پاره، نو د منځ په الفاظو باندې غور کوئ، فوکس ساتئ. کوم الفاظ چې ستاسو د خولې نه وځي نو هغې ته غور کوئ او د خولې نه یې وباسئ. چې کله تاسو وایئ چې الحمدلله رب العالمین، نو سوچ کوئ چې دا زه څه وایم، او چې زه کله دا وایم نو الله تعالی ماله د دې جواب راکوي. د سورة الفاتحه جواب الله تعالی ورکوي. نو آیا تاسو د جواب انتظار هم کوئ او کو زر بړبړو کوئ او الفاتحه ووایئ؟ د سوچ او پوهې سره ویل دي، او ښه د فوکس او غور سره چې بل خوا مو خیال لاړ نشي. نو ګورئ خیالات 2 قسمه وي. یو داسې خیالات وي چې هغه د ارادې سره وي. هغه څنګه وي؟ هغه د ارادې سره وي، ارادتنی بنده کوي چې بنده مونږ شروع کړي او خپل سوچونه وسره شروع کړي چې اوس به فلانی ځای ته ځم، کومې جامې به اغوندم، هی دی د تو ټایم نږدې شو چې زر مونځ ختم کړم. یا چې څوک په فون خبرې کوي او زمون غور او فکر هغه بنده طرف ته وي، یا د بچو سوچونه کوو. نو دا خیالات تاسو قصدن او د ارادې سره ځان له راولئ، ځکه مونږ ځان له په جدا ځای کې کوئ. او یو خیالات هغه وي چې د بنده اراده نه وي نو هغه راشي. خیال خو به راځي، لیکن مونږ به کوشش کوو چې په هغه خیالاتو کې ځان مصروفه ونساتو. د خیال د راتلو نه پس دا سوچ پکار دی چې زه خو په منځ باندې ولاړه یم، کو هیر شي درنه نو بیا واپس راشئ. چرته داسې ونشي چې منځ ختم شي او بیا تاسو وایئ چې اوهو ما خو منځ کوو او ما ته خو پته مو نه لګېده. په خیالونو کې منځ لاړ او ختم شو،
زمونږ منځونه خداسي وي لکه د اکسرسایز په توري مونږ کوو او شعور مو نه وي هغه طرف ته، او بنده ته دا هم پته نه لګي چې زه څه وخت په رکوع کې لاړم او څه وخت په سجده کې لاړم، او که بار خیالات راځي او تاسو ته ښکاري چې زما توجه نشته، خیال مې نشته، یعنی خیال مې نشته، نو ګس طرف ته معمولی شان اوتوکئ او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایئ. دویمه دا چې انسان کله ودرېږي نو د ودرېدو نه مخکې د وضو نه پس سوچ وکړئ. او نن زموږ د خلکو فوکس نشته په هر کار کې، کو ډرایوینګ کوو نو سوچ مو بل خواوي، کو پخلی کوو نو سوچ مو بل طرف ته وي. دغه شان د کلاس په دوران کې د بنده توجه نه وي، بل خوا بنده رسېدلی وي په سوچونو کې، چرته هم زمونږ فوکس نه وي، کوم کار چې کوو نو هغې ته زمونږ خیال نه وي، نو دا مسله په منځ کې هم وي زمونږ. کو تاسو د وضو په حالت کې ټول سوچونه پرېږدئ، کو تاسو د وضو په وخت کې ټول سوچونه پرېږدئ چې زه وضو کوم، او دا مون خلک چې کوم په خپل ژبه کې نیت تړو چې نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته فرض منځ دا کوم د کعبه شریفي په لوري د پاره د الله وغیره وغیره، دا خو په سنتونو کې شته دی نه، لیکن دا چا د دې لپاره نیت جوړ کړی دی په دې طریقه چې د بنده فوکس جوړ شي، او هغه هم داسې روټین جوړ شو چې چاته یاد هم نه وي چې دا زه ویم سو. چې کله یو شی روټین شي، معمول جوړ شي، نو بیا فوکس لاړ شي، ختم شي. دغه شان وضو هم د حاضر دماغ سره کوي چې دا وضو زو د منځ لپاره کوم او الله تعالی ته به ودرېږم، د هغه وخت نه فوکس شروع کړئ او خیالات بل طرف ته کړئ. او مون خلک په وضو کې خبرې کوو او خاندو، وضو په طریقه باندې نه کوو، نو بیا به په منځ کې فوکس چرته وي، خشوع به چرته وي. که د منځ په تیاری کې فوکس وي نو بیا به په منځ کې هم زړه حاضر وي. د دې به پریکټس کول وي مونږ ته چې زه په جانماز ودرېږم نو ما ته به خپله توجه برقراره ساتل وي، چې نیت وتړئ نو لږ وخت ودرېږئ چې ما له فوکس او توجه پکار ده، ما ته خشوع پیدا کول دي په خپل منځ کې او ښه منځ راته کول دي، ځکه چې زه جنت ته تلل غواړم. نو اوله لږ شان سوچ وکړئ چې ما ته الله تعالی ته ودرېدل ني، نو بیا شروع وکړئ، نو په دې باندې به مونږ ته محنت کول وي. دویمه د خشوع معنی ده سکون او اطمینان، ښه د سکون سره منځ کوئ. نو په دې کې د دې خبرې خیال ساتل دي چې منځ به زر نه کوئ، چې په منځ کې سکون راشي، چې اوله لږ ودرېږئ، چې په رکوع کې لاړ شئ نو لږ وخت ودرېږئ، یعنی په هر رکن لږ ودرېږئ، چې په رکوع کې لاړ شئ نو لږ وخت ودرېږئ. داسې نه ده چې بنده سجدې ته لا نه وي ښکته شوی او ټونګې وهل شروع کړي، داسې منځ نه دی پکار. د طبراني په یو حدیث کې راځي چې الله تعالی هغه منځونو طرف ته ګوري هم نه چې په هغې کې د رکوع او سجدې په منځ کې د بنده ملا سیده نشي. ملا خو به هغه وخت سیده کیږي چې بنده د لږ وخت لپاره ودرېږي، نو بیا به بنده ته ثواب میلاو شي او څنګه به قبول شي. ګورئ چې کله انسان الله اکبر وایي نو الله تعالی هغه واوري، هغه ته متوجه شي، الله تعالی متوجه شي، رب کائنات هغه طرف ته فوکس کوي او هغه ته ګوري چې زه د الله تعالی په نظرونو کې یم، او په دې وخت کې هغه ما ته ګوري. که چېرې زموږ نه مونځ ریکارډینګ کېږي نو سوچ کوئ چې مونږ به بیا څنګه مونځ کوو. که د کیمرې در سره دومره احساس وي نو د الله تعالی د نظرونو بیا څومره احساس پکار دی، او بیا الله تعالی د بنده نه نظرونه لرې کړي چې کله څوک په نورو خیالاتو کې مصروفه شي، او چې تر څو پورې ستاسو خیال مونځ طرف ته وي نو الله تعالی به درته متوجه وي. او دا څومره غټه محرومي ده چې الله تعالی د بنده نه خپل نظرونه لري کړي. واړو څومره ښایسته حرکتونه کوي چې دا بنده ما ته وګوري او ما ته متوجه شي، او مونږ د الله تعالی توجه غواړو، لیکن زمونږ منځونه څومره بد وي. او چې کله بنده داسې منځونه کوي نو هغه د هغو په مخ باندې وویشتلی شي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم به خپل مخونه پټول چې چېرته زمونږ په مخونو باندې زمونږ منځ ونه ویشتلی شي.
او یا الله ما چاته په خپل ټول ژوند کې داسې یو مونځ کړی دی چې هغه ستا قابل وي. ای الله ستا د شان لایق خو ما یو مونځ هم نه دی کړی. چېرته داسې یو مونځ ما کړی دی چې په هغې کې ما له خیال نه وي راغلی، چې هغه د خشوع نه ډک وي. علما وایي چې په خشوع کې دا هم راځي چې بنده ډېر زیات حرکت نه کوي په مونځ کې. مونږ کله لوپټه سموو، کله لاس پیګروو، کله وړو ته اشارې کوو، کله څوک منه کوو، کله کله د سترګو په ګوټونو کې یو طرف ته ګورو او کله بل طرف ته. ځینې علما وایي چې چا درې ځله حرکت وکړو په مونځ کې نو د هغو مونځ مکروه شو. که چېرې ستاسو بچی جاړي د مونځ په دوران کې او ټول مسجد په سر راخستی وي نو هغه واخلئ په غېږه کې. نو په مونځ کې تاسو بچی اوچتولی شئ، په دې کې هیڅ حرج نشته. او دغه شان د خلکو فونز بار رینګ کیږي، نو د داسې بنده به څو فوکس وي چې د هغو فون په مخه باندې راځي. یو بل شی دا دی په خشوع کې چې مونځ په سنت طریقې سره وشي. یعنی تاسو وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه مونځ کوو، د هغو رکوع څنګه وه، د هغو سجده څنګه وه، کوم تسبیحات به یې وې په رکوع او سجده کې. ځکه خو علما وایي چې په سجده کې کم از کم 3 ځله تسبیحات پکار دي چې خشوع پیدا شي په مونځ کې. او په خشوع کې دا هم ده چې بل خوا بنده نشي کتی، نو نظرونه د سجدې په ځای باندې پکار دي. چا خبره کوله چې د رکوع په حالت کې خپو طرف ته کتل پکار وي، ځکه چې اوله د دې نه ساوزي، نو دا صحیح خبره نه ده. خپو طرف ته بالکل نه دي کتل پکار، ځکه چې بیا خو به بنده خپو ته په ننداره وي او په هغې کې به ورک شي او یا به پانزیبونو ته په کتو باندې شي بنده او یا به خپو ته. بلکې داسې جانماز هم استعمالول نه دي پکار چې د هغې سره د بنده په ذهن کې خیالات راځي او فوکس خرابوي، او یا دا چې بنده د هغې په ډیزاین او کړایۍ کې ورک شي. د جانماز خبره کېږي. نو د خشوع حاصلولو دپاره کوششونه پکار دي، او هر هغه شی چې هغه په خشوع کې رکاوټ جوړیږي نو هغه لرې کړئ. په حدیث کې راځي چې د ټولو نه اول شی چې د دې امت نه به لرې کېږي نو هغه خشوع دی. چې د دې امت نه به لرې کېږي نو هغه خشوع دی. تر دې حده پورې چې یو سړی به هم نه وي په پوره قوم کې چې د هغو په منځ کې به خشوع وي. الله اکبر، استغفر الله، الله تعالی دې موږ معاف کړي. او نن هغه وخت راغلی دی چې پوره جماعتونه په منځ باندې ولاړ وي، لیکن خشوع نشته په منځونو کې. که په موږ باندې د الله تعالی روب وي نو بیا به په خپله خشوع راځي، بیا به د زړه دننه حالت هم بدل شي او سکون او اطمینان به هم راشي. دننه به په زړه کې احساس وي د الله د عظمت، نو بهر والا کیفیت به هم بدل شي. داسې اطمینان پکار دی. ما سو الله تعالی ته ویل غوښتل نو هغه مې ووی چې کله بنده وایي چې سمع الله لمن حمده، چې داسې ویلی شي نو پکار دی چې دا احساس وي چې الله تعالی واورېدل، واقع چې الله تعالی واورېدل. د دې مطلب دی چې د منځ ترجمه هم مونږ له راځي. که ترجمه نه راځي نو بیا به خشوع څنګه راځي؟ او مختلف صورتونه ویل پکار دي، د دې سره هم خشوع راځي په منځونو کې. دعای استفتاح، د رکوع دعاګانې او د سجدې دعاګانې هم تاسو په مختلفو طریقو باندې ویلی شئ. دغه شان په التحیات کې د تشهد نه پس تاسو مختلفې دعاګانې ویلی شئ. مسنون دعاګانې دي، قرآني دعاګانې دي، هغه غوښتی شئ. دغه شان چې کله هم تاسو حفظ کوئ نو هغه آیتونه په منځ کې شامل کړئ، د هغې په ترجمه باندې غور کوئ او په منځ کې د الله تعالی سره خپل تعلق یعنی کنیکشن جوړول دي. ځکه چې د منافقین په باره کې راځي چې کله منافقین منځونه کوي نو د سستۍ په حالت کې ولاړ وي. د کساله لفظ استعمال شوی دی، د دې مطلب دی چې د الله تعالی سره تعلق نه دی جوړ شوی. ټول منځ ختم شو لیکن د الله سره په یو ځای کې هم کنیکشن یې جوړ نشو. تر دې چې په سجده کې هم کنیکشن جوړ نشو، حالانکه انسان الله ته د ټولو نه زیات نږدې د سجدې په حالت کې وي. داسې وي لکه بنده چې خپل سر د الله په قدمونو کې ایښودی وي، دومره نږدې وي هغو ته. نو دا کنیکشن ضروری دی. او صرف منځ کول د فخر خبره نه ده، ځکه چې
مونږ خو به منافقین هم کوو. مونږ خو ډېر بنیادی شی دی او د دې نه اخوا نور عبادتونه دي. په مونږ فخر مکوئ بلکې خشوع پیدا کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په یو مانځګزار کس کې د الله تعالی سره چې یو مانځګزار کس د الله تعالی سره سرګوشي کوي، پټي پټي خبري کوي، نو دې مطلب دی چې انسان د مونږ په حالت کې ډېر نږدې وي. ځکه چې سرګوشي خو د نږدې کس سره کېدی شي. د خشوع حاصلولو دپاره به محنت کول وي. نو پکار ده چې د مونځ په ترجمه باندې زه پوهه یم او دا مې یاد وي چې په دې باندې زه خپل سوچ قایم ساتم چې د الله تعالی د عظمت او د هغه د جلال احساس وي زما سره، او چې زما په زړه کې دا خبره وي چې زه هغه ته ولاړه یم. پکار ده چې سر مې ښکته وي، آواز مې رو وي، اعضا مې ښکته وي، چې نظرونه مې د سجدې په ځای وي، چې په زړه کې مې احساس وي او مونږ خلکو خو خولې وازي کړي وي او ستوماني را باندې راشي. بلکې د مونځ نه علاوه هم کو په چا باندې اسویلي راشي چې بنده هغه قابو کړي. کو هغه نه قابو کېږي نو په خوله باندې لاس ایښودل پکار دي، خوله کولا وهل نه دي پکار. نو مونږ اسویلي هم کوو، جامې هم سیده کوو، اخوا دېخوا هم ګورو. نو دا څنګه خشوع ده؟ د الله تعالی نه مو دعا ده چې هغه مونږ له زمونږ په منځونو کې خشوع راکړي.